یو ځوان نوی واده کړی و. پلار یې په درېیمه ورځ خونې ته ورننوت چې مبارکي ورکړي. له مبارکۍ وروسته د زوی په خونه کې کېناست. له زوی یې پنسل، سپینه پاڼه او پنسل پاک وغوښت. زوی ورته وویل: پلاره، د څه لپاره؟ پلار یې وویل: ته خو یې یو ځل راوړه. زوی یې سپینه ورقه او پنسل راوړ، خو پنسل پاک یې پیدا نه کړ. پلار یې ورته وویل: دوکان ته زر لاړ شه او پنسل پاک راوړه. زوی یې دوکان ته لاړ او پنسل پاک یې هم راوړ. پلار یې پنسل ګوتو کې ورکړ او ویې ویل: زویه، لیکه. زوی وویل: څه ولیکم پلاره؟ پلار وویل: هر څه چې د زړه وي، خو یو څه خامخا ولیکه. زوی یې یوه کلمه ولیکله، خو پلار یې پنسل پاک سره پاکه کړه او بیا یې زوی ته وویل: بله کلمه ولیکه. زوی یې بیا یو څه ولیکل. پلار بیا په پنسل پاکه کړه. بیا یې ورته امر وکړ چې یو څه ولیکه. زوی یې څه ولیکل. بیا پلار پنسل پاک راواخیست او لیکنه یې ورانه کړه. زوی هر ځل پلار ته وایي: پلاره، آخر د څه لپاره؟ بس پلار بیا د لیکلو امر وکړي. بالاخره زوی ستړی شو او پلار ته یې وویل: پلاره، زارۍ درته کوم چې په دې راز مې وپوهوه. پلار په خندا وویل: زویه، ته وګوره، پاڼه هماغسې سپینه ده او که نه؟ زوی یې ورته وویل: بالکل هماغسې سپینه ده. پلار د زوی پر اوږه لاس کېښود او ورته یې وویل: زویه، واده دغسې پنسل پاک ته ضرورت لري. که ته په ګډ ژوند کې د میرمن لخوا د ځینو حالتونو او ستونزو د پیښېدو د صافوالي لپاره داسې پنسل پاک ونه لري او همدارنګه دې میرمن ستا لخوا د ځینو شکایتونو د پاکوالي لپاره یو محوه کوونکی حالت اختیار نه کړي، نو د ګډ ژوند دا سپینه پاڼه به ډیر کم وخت کې له تورو کرښو ډکه شي. خوشحالي به مو په غم، مینه به مو په نفرت او ګډ ژوند به مو په جدایي بدل شي. نو درنو لیدونکو، له کورنۍ ژوند پرته هم باید چې هر څوک یو پنسل پاک له ځانه سره ولري، چې په چاپیریال کې له کومو غلطیو یا د چا له تېروتنو سره مخ کېږي، باید د ذهن پاڼه یې بیرته پرې صفا کړي، نو ژوند به یې ښکلی، خوشحاله او پاک تېرېږي.